ګرانو ملګرو سلام. نن درته پر تیمز سیند خبرې کوم. تیمز سیند مو ضرور په فلمونو کې هغه که برطانوي وي هالیوډ یا بالیوډ لیدلی چې لندن ښار کې غځېدلی. تیمز سیند برطانیا په انګلینډ سویل کې پروت دی. د برطانیا له سویرین سیند وروسته دویم ستر سیند دی او په انګلینډ کې بیا تر ټولو اوږد سیند دی. دا سیند پر لندن سربیره پر اکسفورډ، ریډینګ او وینډزور ښارونو هم تیریږي او بیا په شمالي سمندرګي کې تویږي. تیمز سیند دی او دا بیړۍ پکې ګورئ، دا خو تشه ده، خو دې ډول بیړیو کله 40-30 کانتینر بار کړي وي. او تیمز سیند کې تر ډیره چې دغه بیړۍ زیاتې وي، دا د سیلانیانو لکه هغلته بره یوه روانه ده، یوه دې خوا راځي، دې کې بس سیلانیان یو بل خوا ځي تیم په غاړه. نو تیمز غاړې ته چې داسې ښایسته ودانۍ دي، تجارتي ځایونه دي، د ښار مهمې برخې دي او ښکلي ښکلي ځایونه دي چې سړی هرې خوا ته ګوري بس وایي چې ورته کتلی مې او ننداره مې کولی. د ورځې او د شپې دواړه ډېر ښکلا لري چې سړی ورته وګوري. نو دغه یې بله خوا ده د تیمز سیند یوه بله خوا چې دا لښتي بولي، نهرونه یې بولي، لکه هغه پورې هم یو ده، دا هم تیر شوي دي او شاوخوا ورته اسمان څکې ودانۍ جوړې دي. دا سیند چې ده یو وخت تر 1814 پورې یعنې داسې و چې کنګل کېده به په ژمي کې، خو له هغه وروسته چې برطانیا د نړۍ یوه ستره امپراتوري سوه او بل دا چې ګرمي اقلیم بدلون مسله راغله نو بیا یخ سوی نه ده. دغلته پورې یو ډول دا د سوداګریزو او د سیلاني بیړیو تمځای ده، نو سیلانیان پکې ځي یوې بلې خوا ته او سیل او منظرې کوي د ښار مختلفو برخو کې. دا موږ هم چې دلته کوم هوټل کې اوسېږو 5 ستوریز ده او له افغانستان نه راتلو سره دلته کرنتین یو. دغه ډول نور ښایسته هوټلونه دلته شته دي او پکې خلک اوسېږي، څوک چکر ته راځي، څوک د چارواکو لخوا راغوښتل سوي وي او بس که شپې وي که د ورځې وي دې منظرو ته چې ګوري سړي زړه وي چې همیش ورته وګوري.